د جون 14مه د مور له ورځې سره سمه ده، خو ډېری لږې میندې په دغه ورځ سوغات ترلاسه کوي او یا پوهیږي چې دا ورځ د مور ورځ ده. په افغانستان کې د مور ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې میندې پکې د تاوتریخوالي اصلي قربانیانې دي. نیکیدار د 5 اولادونو مور ده. میړه 8 کاله مخکې مړ شوی دی. د میړه له مرګه وروسته د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر په یوازې ځان کار پسې وبته چې له 2 کلونو راهیسې په کابل ښاروالۍ کې کار کوي. در بیرون کار کنیم که اشتکای چی نکنه که ما پدر نداریم درس نمیخوانیم ما اینطور پس بمانیم بانک کار کنیم که مشتکایم در اکثرت برسه خوانده شوه مثل ما وری ناخوان نباشه به می خاطر کار میکنیم. بیرون سخت است که کار کنی که یعنی صدا کس است یک رقم یک آدم خوبم پیدا میشه که ما رو تشویق کنه که شما یعنی خوب هستید کار میکنید مثل مرد. یگان کس است که بعد هم میگه چرا شما کار میکنید شوی ندارید بچه جوان ندارید. میگه مگه شوی میداشتی بچه جوان میداشتی چرا کار میکردی نداری دیگه از این خیرات بخوریم کار کردن خوب است. بېوزلي لامل شوه چې نیکیدار د سلګونو نورو ښځو غوندې تر اوسه نه ده توانېدلې د مور له ورځې د نمانځلو لپاره د خپلو ماشومانو لخوا د ګلو ګېډۍ ترلاسه کړي. یعنی تو خوشک خالق گفتم مادر جان روز مادر ده تو تبریک باشه گفتیم جور باشید بچه‌ایم و بچه کلانم که است یعنی 16 سال است زیاد رنج میبره که مادر مدت تو روزی مادر یک کیک گرفته نتونستم یک تحفه گرفته نتونستم بچه میگم درس بخوان که وقتی که تو درس بخوانی 12 خلاص کنی پنتو بخوانی یک وقت روش میگه که تو بگیری حالا چی کنی ناتوان هستی تو خورد هستی ما پول نداریم میگم یعنی که تبریک گفتی د ما رسید. د نیکیدار ماشوم هیله لري. آرزو دارم درس بخونم کار کنم روزی مادر د مادرم یک کیک بیارم و خورد هستم کار نمیتونم به مادرم همطوری خشک خالی یک تبریک میگم خلاص. د کابل ښار په بله څنډه کې د ښځو چارو وزارت د مور د ورځې د نمانځلو په خاطر یو شمېر ښځې ستایي. جمهور رئیس او د حکومت اجراییه رئیس هم د دغه ورځې په مناسبت په خپلو پیامونو سره د هیواد میندو ته مبارکي وویله خو د هغو وږو میندو او هغوی چې په جګړو کې اولادونه وژل شوي هیچا خبرې ونه کړې. این روز را در شرایط تجلیل می نماییم که پیام سلطلبانه مادران اوج گرفته است. بی تردید که آنها حامیان واقعی صلح و عدالتند. سازمان‌های آنها فعالیت‌ها و شعارهای خود را در راستای صلح تجدید و تکرار می‌کند و طرفین درگیر منازعات را به سیاست‌های عاری از جنگ ترغیب می‌نماید. په دې هیواد کې هر کال د مور ورځ نمانځل کیږي خو ډېری میندې اوس هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې په هر 100,000 ښځو کې 300 د زیږون پر مهال مري او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په 2013 میلادي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4393 قضیې ثبت کړي دي. له بلې خوا په تیرو کلونو کې سلګونه میندې چې اولادونه یې په جګړو کې وژل شوي په ډېر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.